چاره‌ای دمزنگ، عبور و مرور موتورهای ترانسپورتی، وسیله مختلف النوع نقلیه. از چاره‌ای دمزنگ تا کوت سنگی با این پیمانه کلان، با این میزان کلان تخریب خانه ها، رستوران ها، دکان ها، د برېښنا ریاست یو اندازه بانکونه ټول تخریبېږي. د څه په خاطر؟ شروع کوم په نامه د لوی او بخونکي څښتنپاله پر سپېڅلي نامو. تر هر څه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو، په کومو هېوادوالو چې تنګسه راغلي وي، سخته او مشکلات وي، په هغوی د خدای اسانه کړي. خو خوشبختانه باید ووایم چې تر شا به مې تاسې موټرې وینئ د دمزنګ له څلورلارې څخه تر کوټې سنګي پورې. هر چا چې به مزل کوو په موټر کې به ناستو، یو ساعت وخت به یې په قط او په قط همدغې لارې ته وقف کړی و، په خاطر د دې چې ازدحام د موټرو ډېر زیات و او سړک چې و ډېر کوچنی و. په لحاظه خوږو لیدونکو، په دې نه یم آګاه چې نقشه له پخوا څخه وه او که اوسني زموږ او ستاسې دولت نقشه په لار اچولې ده. ورځو خپلو هېوادوالو سره لنډې مرکې او مصاحبې هم کوو. البته د یادونې وړ یې بولم چې نن د دغې اپارتمانونو او دغه کم دوکانونه او مارکیټونه چې تاسې یې ګورئ موږ سره، د دې نن آخري ورځ ده. سبا ته به کاملا دا تخریبېږي، له منځه به ځي او بالاخره به په دغه ځای باندې چې دا اوس زه ولاړ یم قرار لرم، همدغسې دوه جادې به د عبور مرور لپاره جوړېږي. ورځو د هېوادوالو د مرکو په لور ایله ورځو مې دا ده چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړي او احساس د ستومانۍ ونه کوي. بیننده‌های نازنین و قابل قدر، بازم با شما خوش آمدید میگیم. امرای یک ریسیپی در این منطقه صحبت میکنیم در مورد ویرانکاری و ساخت و ساز سرک. سلام کاکا، خوش آمدید. السلام علیکم جناب، خوب هستین؟ بخیر هستید؟ سال شما خوب است؟ بخیر باشین. با زبان شیرین با بیننده ما خود معرفی بکنیم. اسم ما جنرال آقا بولاری پس شورای دمزنگ، کابل افغانستان. کابل افغانستان. خوش آمدید حاجی صاحب. اینجا تخریب شروع است. به چه خاطر؟ والا صاحب تخریب به این خاطر شروع است که مثلا میگن که سرک تیر میشه تا کوت سنگیره دیگه، نمیفهمین. ما را تقریبا یک 3 روز وقت داده تا روز دوشنبه دیگه، معلوم نیست که روز دوشنبه تخریبات شروع میشه نمیشه دیگه، معلوم نیست. شما خودین علی ریشسپید هستین. از این نقشه، از این سرک از سابق خبر نداشتین؟ این خو مردم میگن و نیکا و اجداد ما میگفتن که مثلا این پلان داوود خان است و پلان‌های داوود خان حالا فعلا تطبیق میشه. در قدر سال‌هایی که مثلا دولت‌هایی که تیر شده، مثلا اگر دموکراتیک بوده، اگر جمهوریت بوده، نتونسته که پلان‌ها را تطبیق کنه و امارات اسلامی حالا میخواد که پلان‌های داوود خان یا ظاهرشاه است این تطبیق کنه در شهر کابل. ظاهراً در این منطقه ما یک نظامی هم نمی‌بینیم. از لحاظ نظام
چرا مردم مجبور خود به خود شده که آپارتمانای خود ویران بسازند؟ والا صاحب خو وقت دادم ما دیگه، مثال تا دوشنبه را وقت دادم. یکی نظر به گپ مسئله نیست، گپ زور نیست. خو وقت دادم ما که تا فلانه روز جایدار را تخلیه کنیم. شما که پدر کلان شما را خبر ساخته بود که اینجا نقشه سردار داود خان است، اینجا سرک است، بله. پس چرا شما این دکان ها و خانه ها و آپارتمان ها را ساختین؟ این خو از ملکیت والای ما بوده. ملکیت والای ما گفته ملکیت والای ما و ملکیت والای دیگه میگفتن که پلان ها سابق بوده و این گپا هر روز است و نیست خو من تا او پلان حال فعلا تطبیق شده. تطبیق این پلان شما به ضرر کشور میبینین یا به راحتی مردم؟ والا میگن ماجد ویران کو و راه را آباد کو. دیگه نه شما فکر کنید که مسجد خانه خداوند جل جلاله جای عبادتگاه مسلمان است. او را الله پاک میگه چپا کو دیگه این راه چیزی های دکانای ما چی است که مثال چپا میشه در راه که مثال راه جور شود که مؤمن مسلمان انس جنس همگی رفت آمد داشته باشی، خوب کار است یا بد کار است. شما که اصلا باشنده از این منطقه بودین، مردم که میدیدن از اینجا تا کود سنگی در یک ساعت نمیرسید، زجر میدیدن، آیا احساس ناراحتی میکردین؟ والا من خودم شخصا دین روز من شهر رفته بودم و آنقدر رابندی را دیدم که بیخیمی پای من سیما و طاقت تو ساعت بودم در پای و صبح تا شب ساعت می باشم. ما خسته نشده بودم، دین روز چندول استاد بودم منتظر کسی، بسیار خسته شده بودم. برای ما حقیقتا بگوین اینال رمضان هم است، شما چند درصد خوش هستین از این ابتکار و چند درصد ناراحت هستین؟ والا خود اگر مثال بگویم من ناراحت هستم، هم ناراحت هستم. اگر بگویم خوش هستم و هم خوش هستم. خب بابا بیشتر برای شما عرض کردم که میگن مسجد ویران کو راه را آباد کن. تشکر از شما و از تلویزیون شما. قربانتان، ممنون، زنده باشید. بخیر. نظر نیک شما. قربان شما، زنده باشید شما. بخیر باشید. بیننده نازنین بازم خوش آمدید به شما میگم. این ویرانکاری را که شما مشاهده میکنین این به خاطر سرک است، ساخت و ساز سرک از چهارراه دیمزنگ دیگه با تکرار میکنیم تا کوت سنگی. این مردم ببینین بیننده نازنین تا کمپانی نه تا کوت سنگی بیادرم بسیار آمده می رمضان والا شما یک ذره ناراحت هم هستی. سلام بیادر. سلام علیکم بیادر، خوب هستین؟ صحتمند بخیر هستین؟ قربانتان، ممنون. کی هستین بیادر، از کجا؟ من باشنده نای سیست و مجیب رحمان جان عزیز. مصروف چی کار هستین بیادر؟ فعلا مصروف همی شیشه کنی هستیم بیادر، به خاطر همی چپاکوری مه سرک مه چهار سرکه میشه دیمزن. چرا چپا میکنی؟ مردم میسازه شما چپا میکنی؟ ما به خاطر همی چپا میکنیم، به خاطر که سبب بخی دولت مه کلش از اکثر چپا میکنه، همی وسایل های که داریم میبریم دیگه جا. سابق خبر داشتین که اینجا سرک است؟ با سابق یک چند شاید تقریبا یا که بودن پلانای داود خان بوده، این از اون زمان بوده که اینجا باید چهار سرکشه. تا فعلا خود تطبیق نشده بوده دیگه حکومت ها، به خاطر که کل مردم در جیب خود میزد و حالا امارت اسلامی آمده این پلانا را تطبیق میکنه. واقعیتش بگو، ناراحت خو نیستی؟ نه خیر، نه ناراحت نیستم. دلیلش چی است؟ دلیلش همیست یکی خوارامی آمده دیگه، یکی خو یک همی کارو بارم که جور شو بخیر. او بچه صبر کن، خیر است. همی کارو بارم که جور شو بخیر دیگه، کل کار جور میشه. بخیر باشه عزیزم. بخیر باشه. ممنون. خواهش میکنم. همچنان بیننده عزیز از بالا سنگ پرتاب میشه که بس خیر بر صورت. بیادر یک کلمه گفتم برای شما میزنم. کی است بیادر ما؟ آره چوب در دستش است که علی مرا نزنه. سلام علیکم بیادر. جان شما جور استی خیر. با زبان شیرین خودم معرفی کو بیادر. نامم عبیدالله است که از این منطقه دیمزنگ است. عبیدالله جان خوش آمدید عزیزم. چی گپ سخن است بیادر؟ گپ سخن دیگه در نخچه رفته که نمین دکانا کلش چپا شد دیگه. نخچه آمد چیزی که سرام سر ما. نه دکان ها تقریب شده یک ذره خندروی هم معلوم میشی چی گپ است؟ والا خود چطور کنیم دیگه، حالا اگه گریان هم کنیم این نمیال است، اگه خندام کنیم. حقیقت شیرین است یا تلخ؟ حقیقت شیرین است. من میگم تلخ است. نه شیرین است. شیرین است. حقیقت شیرین است. بله یا.
دیگه اینمی کاروبار جور شه والا کلا گیری امارات بیکار کرده رئیس بیکار کار خدا مهربان است. اما امارات سر خودم سرپجویی نکردم. ریاست برشنام یک اندازه شمیره، پانتونی کابل هم تخریب میشه یک اندازه شه. یعنی خود دکانم حکومت امارات خوش هستیم، بسیار خوش هستیم. کاروبار گم شده میره از هر سی اینجا میلیونا نفر در اوجا بیکار شد. یعنی بخیر بهار شروع شد. ان شاء الله میره کم کارا دیگه هم زیاد میشه. والا کار زیاد شه و کار بکشه به مردم دیگه کل چیز خوب است، امنیت هر چیز، صرف دیگه اقتصاد مردم بیخی ضعیف است. خدا مهربان. خدا مهربان. اما تو که کل گیره چپک دی نانبایی 10 نفر نان میخورد، 10 نفر 100 نفر دیگر را نان میداد. این حالا که بیکاری شده بره جرم جنایی هر چیز زیاد میشه. یک پرسان دیگه میکنیم. 50 سال تقریبا مردمی دکانا و چیزا را ساخته بود. آیا این ظلم بود یا نه؟ خوی کلش مردم مسکین بیچاره بود، صاحبایش از این کرا میگرفتک. هر کس از مسکینی و بیچارگی دیگه جای کده بودک. آیا مسکین برش را جور نکده بود؟ اگر مسکین نفهمید که بیادر اینجا غصب شده، سر زمین غصب میگه نماز خوانده نمیشه. درست است نه؟ گپتان صحیح است، کرا میگرفتک دیگه. حالا باز از این که مردم جنگلی من هر چیز خوب شده، می دکانا حالا از این تقریب ما چیستیم، خوش هستیم. خوش باش که وطن ما جور شود. خیر باش عزیزم، تشکر. بخیر باش. همچنان. اولین و کلانترین تخریب از طرف شاروالی کابل به سطح افغانستان. اینجا منطقه چاره دیمزنگ. این مسیر و منطقه را که بیننده ناظرین شما مشاهده میکنین کاملا به تخریب میرسه. روز اخیرش روز دوشنبه الا سه شنبه مردم مکلف و مجبور به این میشود که لوازم و اسباب خود از اینجا جمع کرده و به جای محفوظ دیگه انتقال بکنند. قضاوت به دست شما. 50 سال میشه که مردم کلانها این منطقه را غصب کرده بود و با فقیر و بیچاره مخوار در مقابل چند افغانی بکری داده بود. الان روز اخیرش است که تخریب شود. بخیر پیش میریم و نظریاتی همشهری خودم میگیریم و همچنان کلیپ های تخریب کل چیزا را به شما میرسانیم. خو ګورې دونکو ورور سره مرکه کو ناڅاپي مې راونیو مالته راځه چې خو څونه چې فکر کوم لږ خفه ښکاري خو زه خیر خدای دې خوشحاله کړي. سلام وروره سلام شه مننه خیر اوسې څنګه وروره ښه الله رحم دې خیر ته ښې خیر اوسې وروره ځان را وپېژنه یاره بس همدې دی دغه وروره دکاندار وي او مخکې دکاندار و مخکې دکاندار وي اوس ختم شوي دکاندار ته د چپه باچایي بس دغه شان لېږي دغه که نقشه مقشه راشي په دې باندې هو دکان هم لېږي کور هم لېږي هر څه لېږي مخکې خبر نه وي چې دلته نقشه شته او نه مخ خبر نه کړه چې خبر انشاءالله ونیول د کورونه جوړولې دکانونه جوړول نو ولې دا خو بخواني نقشې دي اوس عملي کېږي که نه عملي کېږي خو دغه نه ښه ده که چې عملي شي ښه ده که تاسې به خوشحاله او موږ به خوشحاله چې عملي شي ستا دلته څه وران شو زما له شین دي وران شوي دکان مکان خو نه ده نه 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 هېڅ هم نه دي وران څنګه د دې کار نه خوشحاله که خفه یې خوشحاله وایي نو خوشحاله شان ښه دي چې کارونه بس څنګه ته خوشحاله خوشحاله دي چې زاړه کوم دولتي ځایونه دي باید ښه دغه وشي سړک پې جوړ شي نور که د دولت دغه پې وشي خلک وایي دولت خپل خاطر هم نه دی کړی برېښنا ریاست هم یو اندازه پکې ورانېږي کابل پوهنتون هم دا رښتیا ده نه رښتیا ولې مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ. خوږو زړه ته رانږدې لیدونکو دغه کومه چپه شوې دیوال چې تاسو وینئ بینندهی نازنین دیوار کې تخریب شده چپه شده این مربوط به پوهنتون کابل است. پوهنتون کابل
امی تو با امتداد کوشش میکنیم که دیگه هم بالا بریم. انجینر صاحب را شما مشاهده میکنین با قبل من اونم روی نقشه کار کرده رئیستا که کدام منطقه را در تخریب بگیره. بیننده نازنین امی تو پیش میریم کوشش میکنیم که نور هم هڅه کوشش کوو چې معلومات لا زیات راټول کوو ستاسو ته درانه حضور یې در ورسوو. خوږو زړه ته رانږدې لیدونکو انجینر صاحبان مې تر څنګ ولاړ دي د دې سړک د اوږدوالي طولور سپاکله ورسره لنډه مصاحبه کوم معلومات یې اخلم. ترافیک نارې وهي. سلام علیکم انجینر صاحب. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ انجینر صاحب. خیر اوسه. قدرمن چې کسان راوپېژنئ انجینر صاحب. زما نوم انجینر حنیف دی او د سریع محمد نعیم کمپنۍ ده او د دې سړک دغه شروع کړي د منځاګ نه د کوټسنګي پورې. ډیره ښه ده انجینر صاحب که راته ووایي څو کیلومتره یې اوږدوالی دی؟ تقریبا 3 کیلومتره او 200 متره اوږدوالی دی او 10 متره سور لري. په دې کې مطلب پیداره هم راځي، دغه هم پکې راځي، د جویشا کول سیز هم پکې راځي. ګلدان څه په نظر کې نیول شوي؟ هر څه پکې په نظر، ګلدان هم پکې نیول شوی ده، ټول هر څه په نظر کې نیول شوی. د خلکو د نیوکو سره مخامخ شوي اوس د تخریب چارې روانې دي که د خلکو د هرکلي سره؟ نو فعلا خو انشاءالله څه مشکل نشته دی، مخکې ګورو څنګه کېږي. زیات دغه را نه دي شوي تخریبات. خلکو سره خو موږ مرکې وکړلې چې څوک خپل کور په خپل اوس لګېدي ورانوي او هم خوشحاله دي. مننه. شاید موږ ورسره نه دغه شوي، لکه تر اوسه پورې موږ ته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. مخکې کار روان. قدرمن شي انجینر صاحب خوشحاله اوسئ. تمویلونکي د دې پروژې څوک دي؟ تمویلونکي ښاروالي خپله د کابل ښاروالي. کابل ښاروالي. نقشه له پخوا وکړه اوسنۍ ده؟ نقشه د پخوا نه شاید دغه شوې خو نقشه خو اوس شوې ده. تاسو خو اوس په کار باندې اخته یاستئ. کم دولتي مسایل پکې راغلي دي؟ دولتي کومې ځمکې پکې تخریبېږي که نه؟ دولتي دا خو اوس ټولې دولتي ځمکې روانې دي. منظور مې داسې نه و. دولتي کومې ودانۍ مثلا د کابل پوهنتون نو او د دولتي تحصیلات عالي دا هم پکې راغلی، دا لیسې غازي دا ټول پکې راغلي. دا ټول پکې راغلي. ټول پکې راغلي. انجینر صاحب شما چی نظر دارید؟ من نظر ندارم. خوش آمدید انجینر صاحب. سلامت باشی، خوب هستین؟ سیادت بخیر باشین انجینر صاحب. خودم معرفی کنین به بیننده ما. من انجینر حسین شاه هستم، سرور در پروژه کوتسنگی دیمزنگ از طرف شرکت قراردادی پسران محمد نعیم. بسیار خوب انجینر صاحب، چه ابراز خوشی میکنین که شما یک قدم پیش میرین در مورد ساخت و سازی کشور خود؟ ما خیلی خوشحال هستیم که دولت جمهوریت نتونستی آبادی را بکنه و امارات موفق شدن آباد کنن کشور ما را در سوی ترقی و پیشرفت روان هستیم. در این ناحیه خیلی خوشحال هستیم. بخیر باشین انجینر صاحب. بیشتر انجینر صاحب یادآوری کرد که تاسیسات دولتی هم دارین به تخریب میرسه. بله. بچی تعداد بچی اندازه است؟ تحصیلات عالی 3 متر پانتون کابل میره داخل، در عرض 3 متر طولش خود زیاد است. دیگه وزارت تحصیلات عالی میره، لیسه غازی میره، تکنیک ثانوی میره، تاسیسات دولتی برشنا میره، یعنی میا تاسیسات دولتی است، دیگهش غیر دولتی است. تشکر انجینر صاحب. سلامت باشید. بخیر باشین. ډیر مننه انجینر صاحب. کور ودان. زړه ته رانږدې او خوږو لیدونکو د کابل پوهنتون مخکې چې ما یاداوري تاسو ته وکړله د تخریب چارې د چا خبره په ژوندۍ بڼه در رسوم ستاسو تر درانه حضوره. د دوستانو سره دغه زده کړیالان چې دلته د کابل په پوهنتون کې خپل زده کړې ترسره کوي له دوی سره هم دغه موضوع چیړو. سلام وروره. سلام شه. وعلیکم سلام. خیر څنګه وروره؟ شکر د خیرات او تاسو ښه. نوم ګرانه وروره؟ نوم یې عطیق الله، کابل ولایت سروبي ولسوالۍ. ډېر ښه عطیق الله جان، ستړی مې شي درته وایم. ګرانه دغه تخریب چارې روانې څنګه ارزوئ؟ نو حتما کوم یو نوې پروژه به راغلې چې څه شي لپاره سړک جوړېږي یا څه هغه جوړېږي د دیمزنګ څلور لارې څخه تر کوټي سنګي پورې. ښاروالۍ د ځان پروا مله کړله، هغه د دولتي تاسیسات هم خپل رنګوي. نو حتما څه پروګرام او پلان ورته لري. خوشحاله یې د دې کارونو؟ ولې نه، ډېر خوشحاله یم ځکه بیروبار ولک په دې سړک باندې کم سي او هغه د محصلینو د هغه لارې او دا شیان به لږ سره معلوم بشي او نور سیستم به سره جوړ شي.
یا ډیره مننه وروره خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ. قدرمن شئ. خوږو زړه ته رانږدې لیدونکو بینندههای نازنین و قابل قدر، این عملا شما میبینید که تخریبکاری دیوارهای و منطقه‌ای که شخصا مشخصا راجع به دولتی میباشه هغه هم په تخریب رسیږي. نو زمونږ استاسې هیوادواله زمونږ استاسې ملکي هیوادوال خو دې بیخي ګیله نه کوي په خاطر د دې چې مخکې مشرانو ویل چې جومات وران کوي مسجد وران کوي خو لار جوړه کوي. نو خوږو لیدونکو تاسې به ورشئ د تخریب د دیوالونو او د تاسیساتو د تخریب لوري ته یو بعضې ویډیوګانې وګورئ او زه به د نه اجازت واخلم. زما خوږو او زړه ته رانږدې لیدونکو که مې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی در سره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ. ښکلي نظرونه مو راته راولېږئ، منطقې راته راوښیئ چې فلاني منطقې ته سفر وکړئ چې تر څو لاړ شو او له هغه ځایه تاسو ته ګزارشونه راپورټونه جوړ کړو او ستاسې تر درانه حضور یې در ورسوو. تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاستئ. الله مومن.